د مزار شریف ښاروالۍ د دویمې ناحیې امر وایي په تېره یوه روبه کې د بېلابېلو فعالیتونو ترڅنګ د پاکو محصولاتو د سندونو د سوداګریزو جوازونو او موقتي کرایو له درکه شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. دا عواید د جواز صنفي او د کرایه موقت او د تکس ساختماني او د صفایي د لارې نه موږ لاسته راوړو او زموږ اکثره او فشار چې دی د کال په اخره کې په عوایدو باندې وي. نو اوس هم چې 6 میلیونه عواید موږ په اوله روبه کې لرو، انشاءالله امید لرو چې نسبت تېر کال ته زموږ عواید ډېر لوړ لاړ شي. نوموړی زیاتوي چې د دې ادارې کارکوونکي هره ورځ د ګڼې ګوڼې ځایونو څخه څارنه کوي ترڅو ښاري نظم د لاسي پلورونکو او هټیوالو لخوا ګډوډ نشي او همدارنګه ښاغلي رهبر په ښار کې د ټولو دولتي عامه ځایونو د ساتنې خبر ورکړ او ویل چې د دوی کاري ټیم د مزار شریف ښاروالۍ سره په همغږۍ هڅه کوي ترڅو له دغو ځایونو څخه په ښه ډول ګټه پورته کړي. زموږ پرسونل هره ورځ عملته وي او موږ خپله تصمیم نه لرو چې کراچي هلته ځای په ځای کړو یا غرفه کېدو یا مثال هغې څه نه یو عوایدي ځایونه جوړ کړو، ځکه چې تل دپاره هم هدف عواید نه وي بلکې د لارې خلاصول وي. خلکو دپاره باید لارې خلاصې وي، خلکو دپاره لارې تنګې نه شي. هلته موږ نه غواړو چې ازدحام جوړ شي. په ټولو ساحو مو تمرکز دی، البته هغه ساحه تازه جوړېږي خلک ډېر ازدحام جوړوي، نو زموږ اکثر پرسونل په هماغه ساحه کې موجود دي. د یادونې وړ ده چې دویمه ناحیه د مزار شریف ښار له مرکزي ناحیو څخه ده چې تر 10,000 زیات کورونه او هټۍ پکې شتون لري.